د پوستکي یوه ناروغي چې د نیورو درماتایټس په نامه باندې یادېږي د هغې درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. دا چې کومه ده هغه د غټو کولمو 11مه نقطه ده، کومه چې د څنګل د پوستکي د قات یعنې په اخرني پای کې چې دی ځای لري. د سږو 7مه نقطه ده، کومه چې د دې منځني د دې مړوند د قات د پوستکي د قات څخه پورته او د دې پروسیس ټایلویډس په دې ژوره برخه کې چې کوم دی ځای لري. د سږو 9مه نقطه ده، کومه چې د دې مړوند د پوستکي په دې قات باندې د مسکولوس ابډکټور پولیسس لانګوس او د راډیال شریان ترمنځ چې دی ځای لري. د زړه 7مه نقطه ده، کومه چې د دې مسکولوس فلکزوا کارپي ولنارس راډیال الخ ته په دې د مړوند په دې د پوستکي په دې قات باندې چې دی ځای لري. د توري 10مه نقطه ده، کوم چې د پټیلا د پورتنۍ څنډې څخه 2 کن کورني اړخ ته د دې پړتون یا ورون چې دی ځای لري. د معدې 14مه نقطه ده، کومه چې د دې پټیلا د ښکتنۍ څنډې څخه 3 کن ښکته او 1 کن د دې ټیبیا د دې څنډې څخه بهر چې دی ځای لري. د توري 6مه نقطه ده، کومه چې د دې داخلي د پښې د داخلي خنګري څخه 3 کن پورته او د دې ټیبیا د دې څنډې شاته چې دی ځای لري. دومای 14مه نقطه ده، کومه چې د دې 7مې سرویکل فقرې د پروسیسپینوزس په ژوره برخه کې چې دی ځای لري. دومای 20مه نقطه ده، کومه چې د دې دواړو غوږونو د جګوالي برابر د سر په دې پورتنۍ برخه کې چې کوم دی ځای لري. د میتیز د کڅوړې 40مه نقطه ده، کومه چې د دې زنګون د شاته د پوستکي د شاتني خط په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا پایله